نو زمونږ زړه او نیت چاته نه ښکاري. خپله خوله هم قلا ده هم بلا ده، پردي زړونه خپلوي خوږې خبرې. موږ ته پکار چې د خبرو انداز وکړو، د الفاظو انتخاب وي او موقع محل مطابق خبره کوو. د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. زما ذهن کې یو سوال دی، هغه دا دی چې دا ولې کله کله زموږ خبرې په خلکو بدې لګي. ډېره مننه بچي، خوشحاله اوسئ، ودان آباد اوسئ. یو شاعر وایي چې خپله خوله هم قلا ده هم بلا ده، پردي زړونه خپلوي خوږې خبرې. زما خوږه بچي، کله کله زمونږ زړه او نیت صفا وي، خو د خبرو انداز مو دومره سخت وي چې د هغې د وجې نه پردي خو لا پردي دي چې خپل خلک هم رانه لارې جدا کړي. نو زمونږ زړه او نیت چاته نه ښکاري. موږ له پکار چې د خبرو انداز وکړو، د الفاظو انتخاب وي او موقع محل مطابق خبره کوو، بیا په خلکو باندې بدې نه لګي. ډېره مهرباني، جزاک الله سر، الله مو خوشحاله لري. د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.